د طالبانو د حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې رسما په غاړه واخیستې او خپله دنده یې پیل کړې. د سفارت کارکوونکو ته فضل محمد حقانی د معرفي په مراسمو کې هیڅ یوې ښځې وجود نه درلود. یو شمېر کورنۍ وایي د نوي کال په پیل سره د طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي پرانیزي، په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریځ نه لري. د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 100 ته ورسید. ایټالوي چارواکو ویلي چې تر اوسه یې په سلګونه کډوالو کې اکثره افغانان ښودل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د ترکیې استانبول کې د افغانستان په عمومي قونسلګرۍ کې د بهرنیو چارو وزارت لخوا استول شوي ډیپلوماتان خپل کار په رسمي توګه پیل کړ او په سویس کې د افغانستان